بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو قدرمندو کتونکو ته امید او تمه ساتم چې ټول به روغ جوړ او خوشحالي د پی کې سټار یعنې د پښتونخوا په ستورو کې یو وارې بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. قدرمندو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده حکومت اعلان کړی دی چې لاکډاون، خو د هغې باوجود هم تاسو به زما شاته د کیمرې په ذریعه باندې وینئ چې څومره رش دی، ټول دوکانونه کولو دي. یقین وکړئ چې دغه زموږ دپاره ډېر د خطرناک سبب جوړېدی شي، خو زموږ د خلک نه پوهېږي. په دې هکله مونږ د ټریفک چې کوم اهلکاران دي هغې سره هم خبرې اترې کوو. تاسو راځئ موږ سره. د چا څه ضرورت یې سودا پکار یو کس که د فیملی نه رومځي پوره برپور احتیاط سره دستانې واچوي او ماسک واچوي او احتیاط سره روځي، نو هغه دغه خبره نه ده. ضرورت هر سړی خپل لري که نه، نو ضرورت مطابق سړی روځي د فیملی نه، نو خیر دی. خو لکه دلته مونږ ګورو اکثر داسې خلک دي چې بې احتیاطي کوي او ځای ودرېږي، نو دا غلطه ده که نه. د دې به ډېر سنګین نتایج بیا مونږ ته میلاویږي. نو ښه خبره دا ده، مونږ ریکویسټ کوو چې دوی احتیاط وکړي. دا سر جی ډېره زیاته مهرباني ستاسو د وخت. مننه جی، تھینک یو، ډېره مننه. قدرمندو کتونکو انور سید خان را سره خبرې اترې وکړې. ستاسو ملاقات به نورو خلکو علیکم سلام. دا راته ستاسو نوم څه دی او په څومره وخت نه تاسو دلته ولاړ یې او ډیوټي کوئ؟ زما نوم انعام الله دی او زه ټریفک وارډن ډپارټمنټ کې یم او موږ تقریبا 2 بجې ډیوټي سټارټ شوې ده. دلته ولاړو 9 بجو پورې زموږ ډیوټي وي. ښه دا راته ووایي چې دا حکومت کومې خبرې کوم احتیاطي تدابیر دې خلکو ته ورکوي چې یاره تاسو داسې وکړئ چې تاسو ګڼه مه جوړوئ، نو په دې باندې د عوام عمل کوي که نه کوي؟ والله حکومت خو زموږ دپاره ډېر ښه سټیپ ورکوي. هغې خو وایي چې سوشل ډسټنسنګ چې کوم دی تاسو دا سر کوئ چې کله هم د کور نه راوځئ نو تاسو ګلوب استعمالوئ، تاسو چې کوم دی د ماسکونه استعمالوئ، کله هم چې د کور نه راوځئ خیر سینیټایزر وغیره یوز کوئ یا کو سینیټایزر وغیره نن سبا عام دي، نو بیا هم داسې کور کې داسې نسخې وغیره دي، مطلب تاسو ډیټول او ګلیسرین وغیره هغې مکسچر جوړ کړئ او چې د کور نه کله راوځئ نو خامخا هغه په لاس باندې لګوئ، ځکه چې دا جراثیم چې کوم دی د یو نه بل ته ټرانسپورټ کېږي. نو موږ ته پکار دي چې موږ دا سوشل ډسټنسنګ چې کوم حکومت موږ ته ویلي دي نو په دې باندې موږ عمل درآمد وکړو. موږ ته هم پکار دي او عوامو ته هم پکار دي چې دې باندې عمل درآمد وکړي. دا راته ووایي چې د عوام ستاسو دا خبره مني که نه مني چې تاسو ورته وایي چې یاره د کور نه یو کس راوځئ او هغوی درې راوځي؟ یاره عوامو دپاره خو موږ خو ورته ډېر وایو، خو زیاتر خلک پکې داسې دي چې نه مني. لکه تاسو خپله اوس هم که تاسو دا کیمره دې خلکو ته مخامخ کې دومره خلک دې طرف نه را روان دي، هغه طرف نه را روان دي، هر طرف نه خلک را روان دي، نو زیاتر پې کسان عمل درآمد نه کوي. که تاسو ستاسو ډیوټي خو به هم زیاته کړي؟ ډیوټي خو به زیاته، دا خو زموږ فرض دی، موږ خو به خامخا کوو حکومت دپاره، د خلکو دپاره، د عوامو دپاره موږ به خامخا خپله ډیوټي کوو. ډېرې زیاته مهرباني د وخت راکړو. ډېره مننه، مهرباني. قدرمندو کتونکو څنګه چې تاسو وکته د دې ټریفک اهلکاران چې کوم دي د هغوی تاثرات تاسو واورېده. انشاءالله د یو نوي پروګرام سره به ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. خپل کوروا صابر جان په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ چې هر چېرته یې د خپل کیمرامین ثاقب جان سره ما لاره کې اجازت. د لوی الله په امان.